أوحينا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسطا أو وسطين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسطا أو وسطين فقلت له فيه وسطا أو وسطين فقال أرى فيه وسطا أو وسطين فقال نعم. ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيصب أحدهم فيقال رهن بوسط أو وسطين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاه إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجابه. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه برجلين قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء. وقال غير عمرو أبو عوس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليه متوشحا وهو ينفخ منه يحطيني فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيبة. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب. قال عمرو رضي الله تعالى عنه فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استنكر منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. پرون مګو تاسو ویلې غالبا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې زاد الله شرفن ته هجرت وکړو کفار درې قسمه وو څوک مقاتلین وو څوک منتظرین وو څوک معاهدین وو يهود معاهدین وو په بدر کې چې مشرکین مردار شو د يهودو په مشرانو کې یو بدبخت کعب ابن اشرف د خبر نهایت ډیر زور ورکو چې مسلمانان ترقی وکړي د دې فتح ګورې دې سره خو جنگ نه و جنگ خو د قریش سره راغلی و خو د مسلمانانو بریاوي کامیابی دای نشوي برداشت کولای دای ترقی نشوي برداشت کولای او دای بدترین شاعر مو دغه بدر د مردار شوی انسانانو په باب کې مرثیه اشعارم جوړ کړه او بیا لاړ مکه معظمه ته الته د پردې د کعبه مبارکي ویني او د مشرکینو د مکه ته ویني چې تاسو ونیسئ چې قسم سره وکړو چې موږ تاسو په ګډه د مسلمانانو بنیاد باسو ختمو به او هغه د مرثیه اشعار چې هغه په جذباتو کې راولي داسې اشعار ویلې چې دم جوړل خلک هم ټول جوړول نن ناتوانه نه دي چې خلک مستی خو دغه شیان وی چې ورپامې نه ورپامې شي ذاتي په جذباتو کې راولي نو هغه خلکو ټولو احساسات راپورته شو د دې په خبر باندې قسم سره وکړو چې موږ د مسلمانانو په ګاډه باندې بنیاد ختمو چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو یو طرف ته خو معاهده ما تکړه د سړی د کفارو ته ورغی په مقابل کې د مسلمانانو یې معاهده سره وکړه دوم طرف ته اشعارو کې د مسلمانانو په خځو پسې خبرې شروع کړې
دا شعر ویایه عشقي اشعار چې زه په پلانکی مین یم نوم بیم کې اخیست مسلمانه صحابیه ده به دا ویلې یوه طرف ته به هغه ښځې غریبانانې ډېرې شرمېدې بل طرف ته به دغه ښځې ټول قریبان که میړونه وو که سرګنۍ وه که پلارګنۍ وه ټول به په د خبر پریشانه چې د چا د خور یا د چا د لور په سندرو کې نومونه یادېږي چې پلانکی په عاشق ده پلانکی داسې ده او پلانکی داسې ده دا یې شروع کړه او خبیث په دغه هم اکتفا ونه کړه بیا د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوی په خپلو بیکارو الفاظو هغه اشعارو کې شروع کړه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه او مبارکینو ته ویلې د دغه ظالم د دغه بدترین حرکات او اعمالو نه به موږ څوک خلاص کی یعنی څوک به مردار کی چې د دغه نه خلاص شو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه یو ډېر قهرمان مجاهد ده یو ځای کې به موږ ته راځي په ګوښې سره 10 نفره مشرکان پسې واخیسته څادرونه یې تر غنیمت کړه دغه ورته وویلې چې صاحب زه به دا کار وکړم خو که ما ته بیا اجازه وي چې د تا په باب زه څه الفاظ وویایم چې د ده په ما اعتماد جوړ شي پیغمبر علیه السلام ورته ویلې تا ته اجازه ده خو حضرت ابو نایله در سره ملګری که یو وارې ورغله دا روایات ډېرو راویانو نقل کړی د حضرت جابر نه وروسته چې سفیان چې وی سفیان قال عمرو سمعت جابر دا وروسته وی کله غیر عمر دغه دا معنا چې راویان ډېر دي په الفاظو کې لږ فرق ده مضمون دغه یو ده ورغله کعب ابن اشرف ته هلته چې ورغله خو پخواني دوستانو اشنایانو ملګري دي سره او ابو نایله د کعب رضعي ورورم د تایم ګډ سره ریودلی سره له دې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه هم ورته وکړه حضرت محمد ابن مسلمه ته چې د ما په باب کې که بیکاره الفاظ استعمالیم تا ته اجازه ده چې دوی اعتماد در باندې راشي وای د صحابه او غیرات وجدان دا نه منل چې بیکاره الفاظ د پیغمبر علیه السلام په باب کې استعمال کی بیا چې ویل دیم توریه یې کړې داسې الفاظ چې دوه معناوې لري ده به یوه معنا مقصد وه یخته په خیال کې بله ورکوله نو وی ویلې دغه سړی د موږ نه صدقې غواړي پیغمبر علیه السلام ورته کوي وانه قد عنانا د عنانا معنا د مکلفیت موږ په تکلیف کې اچولی یو ظاهري معنا دا ده چې ترتنګ یو چې کعب دغه معنا واخیسته او د ده معنا مکلفیت شرعي ده په موږ احکامو شرعیه او احکاماتو باندې مکلف کړي یو دا کوي اوس په زه راغلی یم که څه پور را سره وکړي یو خوروار وسق شپېتو کاسو ته ویلی کېږي په بعضو روایتو کې یو په بعضو کې دوه په بعضو کې د تعین دی نه ده شوی ځکه دا غیرو دا اوس ذکر کوي که څه قرضه را سره وکړي هغه که ویلی چې رښتیا تر په عذاب دي نو دی ورته څه وي اول والله لتملنه قسم د نور بم تر تنګ شي د دغه سړي نه بیا حضرت محمد ابن مسلمه ورته څه وي عذر ورته وي اوس څه وکړو پښتیو ده دی موږ تاسې په اصطلاح تر خپله خبر نه شو تېرېدی اوس خو موږ د ده سره معاهده کړې ده اتباع مو غوره کړې نو دا هم نه غوره کوو چې اوس دی پرېږدو ګوښی خو موږ به ګورو حتی ننظر الى ای شی یسیر شانه یخته په خیال کې دا ورکوي چې یعنی العیاذ بالله چې دی مړ شي موږ به تر خلاص شو خو معنا یې وایي دا ده چې موږ دغه ته انتظار یو چې کله به دی ترقي کوي چې د تاسې کار وکړو
هغه ورته وویل چې صحیح ده پور به در سره وکم خو بې اعتماده خو یم در باندې تاسې خو د ده ملګري یئ ګراو کې به ماته شی راکوئ بیا به زه تا سره پور کوم اوس بې ادبه ته ګوره دی ورته چې په ګراو کې درکو وایي ښځې په ګراو کې راکړي اوس خو هلته لیار جوړوي په داخله یې په څوک نشي ویلی چې له موږ ته دلته جذبات راشي چې داسې الفاظ د به څنګه سړي استعمالول نو دی ورته په عذر کې څه وي خو ډېر هوښیار ده څنګه ښځې تا ته په ګراو کې درکو ته خو اجمل العرب یې څه معنا ته ډېر ښایسته وجود لرې ډېره ښه ځواني یې مدده چې ښایسته وجود هم وي او ښځه د ده سره په ګوښې کوټه کې اوسېږي بیا به ښځه منع د زنا نه تر وکړي نو دا معنا بیا به ته د موږ د ښځو سره زنا وکړي او ټوله دنیا کې به بیا خلک موږ ته پیغور راکوي بیا یې هغه ورته ویلې ښه زمن په ګراو کې راکئ دی بیا عذر کې ورته چې زمن که درکو سبا خو دا ګروي خو به خلاصه شي را خلاص به کوي د تا نه خو د دغه الک چې ځوان شي د چا سره جنګ شي بیا به خلک پیغور ورکوي ته خو هغه یې چې په خرماو کې په ګراو ورکړی وی په ګراو خلک انسان ورکوي کمال ورکوي خو بیرته پیغور شو ښه نو چې په ګراو راکوې لعمه اسلحه او هغه وخت کې اسلحو ته ضرورت هم ډېر و د بدیو وخت و د جنګو وخت و نو د ده زړه ومنله چې بس دغه هم ښه شی ده وعده یې سره وکړه چې سبا بېګا ته به موږ پټ د شپې راشو چې مسلمانان مو ونه ویني نو ته به د شپې هغه خرما راکړي چې موږ یې په شپه کې یېسو دلته یې کعب ابن اشرف چې ولید د نږدې نه څڼې هم وې او خوشبویي هم ډېره تیزه استعمالوله نو حضرت محمد ابن مسلمه سبا ته چې ورځي دوه ملګري د ځان سره نور ملګري کړه یغو ته یې وویلې چې ګوره زه یو چل کوم د ده څڼې خوشبویي ډېرې دي چې کله ما په څڼو کې لاس ښه کلک کو او درته ومې ویلې چې ویې بیا بې عزتي ویې سبا ته چې په شپه کې ورغله غږ یې ور وکړو هغه خو غږ وپېژنده نو څادر یې راواخیست د ځان نه یې تاو کو توشح یا یې د خرګ لاندې یا یې په ولې واچوه چې راجوک شو ښځې ورته ویلې چیرې دې په نیمه شپه او په یو روایت کې راځي چې د ده غږ نه د وینو بوی راځي دا د وژنې ده ورته ویلې یو مې رضعي ورور ده بل مې ملګری ده او په داسې شپه کې چې عزتمن سړی څوک مرګ ته ور وغواړي م وروځي ورغی چې ورغی هلته سره ملاقات وشو ملاقات نه بعد مجلس شروع شو په یاري سره کوي د شپې یو وارې مجلسونه سره کوي بیا به خرماوي وړي محمد ابن مسلمه ورته ویلې یاره دا تا د څڼو عجب بوی راځي اجازه ده چې زه لاس وروړم یا ورته ویلې او څڼې چې وکتې بوی یې کړې د خپلو ملګرو ته یې ور بوی کړې چې د هغه ښه اعتماد جوړ شي یاره دومره خوشبویه خوشبویي خو موږ چیرې نه ولیدلې دا باټو سړي ته چې باټ ورکړي ځان مرګ ته هم ورکوي ده وویلې څنګه به خوشبویي نه وي هلته به خوشبویګانې ښځو جوړولې نن خو کارخانې شوې که نه لاسي نه وي ما هغه ښځه کړې چې په ټولو عربو کې نامتو عطر جوړوي او یو قول اجمل هم ده ورسره ښایسته هم ده او ښه عطرونه هم جوړوي چې لږ مجلس سره وشو دواري بیا ورته یاره ده ډېره ښه خوشبویي وه اجازه دې ده چې یو وارې بیا لاس وروړم هغه ورته ویلې او خود بل وارې خو هسې مازې لاس ور وړی څڼې وره د ځان سره ګورئ دواري یې لاس کې بند کړه ښه یې چې ننه یې کلک یې کړه دا څڼې خو ګورې انسان چې دا ویښتان راکش کوي بیا یې زور څوک نه لري ښه پهلوان نه الک جوړیږي الک بیا دستي ګونډه کېږي چې کلک یې کړو دی ته ویلې ویی نو وی مردار یې کړو راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې هغه دعا ورته وکړه دا د یوه یهودي سردار چې عهد مات کړی
تاوان د دوی طرف نه د مسلمانانو د طرف نه غدر نه در شوی مرګ په دغه ترتیب خو دغه مجاهدین چې ورغله دا د اوس د قوم و هلته انصار دوه ډلې وې اوس او خزرج دوی به په دین کې یو د بل سره مقابله کې چې یو به څومره چنده راوړه اول به طریقه زیاته راوړه چې یو په جنګ کې ښې حملې کولې اول به طریقه نه سابقوا الى مغفرة خو قرآن یو تر بل نه مخکې شي فاستبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة دوم مشر بیا دا دوم ذکر کیږي ابو رافع زبې حاصل ذکر کم دا ابو رافع خبيث بیا ډیر مالدار و غزوه د خندق کې اخو د بدر نه بعد خبره وا غزوه د خندق کې چې د الله زره کسان راغله په مدینه منوره حمله کړه د ټول قریش نه و د خو د مختلفو قومو و غطفان و اسد و مختلف قومونه و دغه خبيث لاړ مکه معظمه ته د ابو رافع الته قریش راپورته کړ د مقابله لپاره خدا چې په زور کې پوش برابر کو نور قومونو ته دعوت شو نور قومونو د چا زړه او نازړه خبره وا دو ورته ویلې مسکینان وو عرب خو اکثره مالونه د اهل مکه معظمه خلکو خو باغونه نه درلود زمینداری نه درلود وچو بيد الته خو یو شایم نشته نو دنیایي لالچ ورکو د خیبر د خرماو نیمه فصل سکاله د تاسې خوراشي په دا جنگ کې شریک شه او خپل شخصي سرمایه چوا په یوه کې غټه وعده ورکړه دومره شای به در تاسو ته در کوم دغه قوم ته ویل دومره تاسو ته خو مرګري شي نو بیا یې معاهده ګوره ماته کړه مسلمانانو په خلاف باندې قومونه راپورته کړه قومونه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا حال راغی به د په باب کې ویل چې د ظالم نه به مکڅوک خلاص کی الته چې د اوس مرګري دا قرباني کړي و دلته د دستی د خزرج د قوم مرګري حضرت عبد الله ابن عتیق مشر ده دغه دا کار به بیا موږ دیغه د عام کلی نه دی باندې یو غټه کلاوه دا موږ تاسو په وطن کې دا ډیر او مخکې بلوچستان کې صوبه سرحد کې وي خو نشته په افغانستان کې اوس هم شته غټه کلای بیا په کلا کې کنکی کورونه یي لکه یو بسته کلی په یو کلا کې پروتي نو غټه کلا دا د بالاخانه د کې پاس شاو خلک مزدوران غوندي خلک مسکینان دي ورسره شپې د بندار ځای د بیٹکو دلته به سره یو ځای وو لټه پیرونه او ارته به چکول چې صحابه مبارکین ورغله د کور ته ورنږدې شو نو دا مشر ورته ویلې چې اوس چې ټول ورځو ومینی بیا خو پیږي چې مسلمانان راغلي دي دلته کمیونیست حمله مملې اراده ده دا نور مرګر ته ویل تاسو باندې کې ناراضه زه کوشش کوم کله چې چل می جوړ کو چې دینه کور ته ورننه وتم پټ بشم د شپې چې کار وک نو ماخام ټیم ده تیار شروع ده مالونه د خلکو دی باندې وی ارڅو کوزي مالونه رانه باسي او د دروازې د خاص چوکیدار ده ابا منتظر و چې خلک به ټول رانه وته مالونه ارشه بیره وسته بیا به دروازه ذاتی کلف کړه د شادي لوري نه الته خلک په معلوم سي ګرځي دای چې ورنږدې شو ورغی خچ ورنږدې شو چې اوس مې ونه پیژني هغه د په لوري را روان شو دای لکه سړی چې په قضای حاجت کې نه څادر په ځان واچو او کېنستو یخته په خیال کې دا ورکړ چې زه خو قضای حاجت کم نو هغه د لوري نه وګرځیدو مثلا د سرای هغه طرف کونج ته لاړ هغه طرف ګوري په زور یې نارې کړې چې کڅوک د باندې راځي دای بیا ولید دغه نوم حضرت عبد الله ده خو ګوري هغه خو پیژندو نه یا عبد الله یو عام عنوان د خدای بنده
زه راځه چې زه بیا ور بندوم دوی باندې غږ وکړو دی اوس بل طرف ته لاړ چې اوس هغه نور خلک ورته هم دغسې اعلان وکړي چې که څوک د باندې پاتې حضرت عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه ورغی دستي ننوت چوکیدار لا دی باندې ده دی ننوت چې ننوت د دروازې په څنګ پورې د حیواناتو ځای ده موږ تاسې ګوبان غوجل د مال د تړلو ځای دستي واوښتي هغه ځای ته چوکیدار چې باندې وکتو چې څوک نشته راننوت دروازه یې بنده کړه کوله پې ور واچوه دا کلی چابۍ دا دوه خله قوله راځي په دا روایتو کې یو قول دا ده چې میخ و په میخې راوځړولې سبب وختي کله د زمیندارۍ دپاره څوک وته نو چابي ځای سره معلوم و چابي به ور واخیسته هغه به یې خپله کړه ځکه د خپلو خلکو نه خو یې نه پټوله خو چې یې باندې نه څوک راننوځي یو وخت کې دا راځي چې په میخې راوځړوله په بل روایت کې راځي چې په تاخچه کې یې بنده کړه تعرض نشته خو تاخچه کې دننه میخ و چابۍ چې هلته وځړولې سړی ذاتې لاړ د چابۍ یې ولیدې راواخیستې دروازه یې مخکې نه ورته کوله پې خلاص کړو خلک دا لټپیریان دا بډیګاټان د مشر د ابراپیړ په کور کې دي تر شپې تر ډېره پورې مجلسونه دي چې مجلسونه ختم شو هر څوک لاړ خپل خپل کور ته ښه کراري شوه دی پوه شو چې ذاتي د باندې څوک نه راوځي چراغونه خو هسې نه و شیطان چراغونه و دغه هم خلکو مړه کړه نو ورغی د صحابه و دلاوري ګورئ په چا کې نه پیدا کېږي دلته بیا دوه قوله دي یو قول دا ده چې اول دا د نورو کورو والا دروازو ته ورغی د باندې د طرف نه پسې زنجیر کړی چې که دی ناري کي هغه کرامنډي کې هم نه بشي راوتی دوم قول دا ده چې بالاخانې ته چې دی خود لکه اوس مثلا هلته یوه دروازه ده پاس په دا ګیټ په زینې په سر بله دروازه ده بیا دریمه بله دروازه ده د کور چې ننې ورننوځي دغه دروازې د ځان پسې د شا د لوري نه زنجیر کړی چې که د باندې نه څوک راتله نه بشي راننوتی په ما پسې چې یو واره خدای مړ کړم ما دې بیا وروسته شهید کړي خو چې ده کار وکړم چې څوک پسې راونه رسېږي په زینو وروخوتې باندې بام ته سپوږمۍ ده د سپوږمۍ شپې دي اوس کوټې ته خو ورسېدو خو په کوټه کې خو هلکان هم وي ښځې هم وي کنکي ماشومان هم وي دی خو د ده په نیت ورغلی اوس دا چې زه یې اوس څنګه معلوم کړم تیاره ده چې دلته دی پروت ده دی مړ کړم نو غږ یې وکړه ابا رافع هغه ویل من څوک یې دی وی چې غږ مې چې صحیح کو چې دا په دغه برابر ده ورغلم ومې ویه خو د ده خو هم د تورې شپې وار و د ورختایي وار و داسې ښکارځان ونه لګېده چې مردار شي ده نارې کړې په زوره دی بیرته تر ووت یو ساعت بعد بیا ورته راغی لکه د معاونت دپاره چې راغلی وي غږ هم بدل کو په ډډ غږ ورته څه دې ویلې چې نارې دې ویلې ګواکې لکه ما خو د خپل کور نه منډې درته راویلې ځان مې درته راورسوه چی دي دی ورته مور دې بوره شه سړی اوس راغلی وی ویلم دی وی چې دواري مې ځای ښه صحیح کړه نو نظام یې په ناس ورچخ کړه تر څو مې نه پرېښه زور مې وکړه چې د ملا په بندو کې خرپی جګ شو چې نیزه ته رووته چې کار وشو نو بیا را روان شو چې را روان شوم که زیږم په زینو کې آخري زینې ته چې نږدې شوم نو ما خیال دا و چې ورسېدم ځمکې ته رسېدلی نه وم زینه لا پاتې وه نو پښه مې خطا شو دلته اوس بیا دوه قسمه روایت دی په یو روایت کې خلع یستلو ته ویل کېږي موږ تاسو یې لاس یې ختلی پښه یې ختلې چې پښه دا بند کې وخته واوښته یو روایت کې کسر راځي چې پښه مې ماته شوه تطبیق محدثین دوه قسمه کوي څوک وایي چې و پښه ختلې ماته شوې نه وه
خدای دې خطلې نم کله خلک تعبیر په ماتولو کوي. او دوم تطبیق داسې کوي چې دواړه وه موږ تاسې ډاکټرانو ته ورشو پښه یې ختلې وي دا پور طرف ته اډ کریک دی ورته ویي دا چوله چاک کې کړی وایي پښه یې کریک شوې ده ختلې هم ده کریک شوې هم ده نو دواړه دي یې باندې راووت ملګري ته وویلې چې تاسې درځئ دی خو مې وویو خو زه تر څو نه ځم چې د مرګ اعلان مې نه وي اورېدلی چې مړ ده که نه ده مړ هلته دستور و چې څوک به مړ شو د کورنۍ به لکه موږ تاسې په وطن کې به دا اعلانونه ډمانو کول خلک به خبرول جنازو ته دغسې یو څوک یې درلود د اعلان هغه به بام سر ته وخوت خو کورونه خو ګڼ په دا یو کور کې پراته وو نو په زوره به اعلان وکړه که نن سبا لسپیکرې شوي اعلان وکړي چې پلانکی مړ ده په دومره بجې جنازه ده نو خلک ذاتې د قبر بندوبست ورته کوي جنازې ته دغه سړی اعلان کوونکی د بام سر ته وخوت په زوره یې غږ کړ د سپېده چاود وخته چې او خلکو انعا ابا رافع تاجر اهل الحجاز زه زیر خبر د مرګ در کوم د ابا رافع چې یو لوی تجار د دغه علاقې ومړ شوی د قبر بندوبست یې وکړي دی وی چې خبر مې چې واورېده زړه مې خوشحاله شو ذاتي را روان شوم ما بي قلبتون په درد نه پیدم چې راغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا نور ملګري چې را رسېده زم چې را ورسېدم بیا مې دا قصه ورته وکړه راتلې پښه ونیسه پښه یې را دم کړه لاس مبارک یې په تیر کړو بیا مې درد تر ننه پورې هم نه ده لیدلی دا د دغه دوم سړي کار بیا دوم قوم مجاهدینو وکړه او دغه معاهد شکني کړې وه دا به بیا موږ تاسو ته وروسته یو ځای کې راشي فتک دا په پټه حمله په کافر باندې چې په پټه یې وژنې دعوت معوت نشته روا ده که نه نو هلته به دغه ځای ذکر کوي چې معاهده چې نه وي بیا روا ده دعوت خو استحبابي مقام لري کله فرجي هغه به بیا په هغه ځای کې ذکر کوو چې په اسلام دعوت نه وي ورکړل شوی یغو خلکو ته دعوت ورکول واجب ده چې یو وارې د دعوت ورکړی دی د تا خبره نه مني بار بار بیا خو هسې چال ورته کوه دا چیرې دې چې پیدا کړه دا کمینونه چې ورته ویې خو پټ شه ورته چې چیرې دې پیدا کړه ورسېد لهم کله مرسد بیا خو روا ده باب قتل ابي رافع عن عبد الله بن ابي الحقيق ويقال سلام بن ابي الحقيق كان بخيبر ويقال في حصن له بارض الحجاز وقال زهري هو بعد كعب بن الاشرف وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيق وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسحرهم قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علانية له فلما ذهب عنه أهل صبره وصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم لم ندروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت
قلت أبا رافع قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا داهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضربة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أولي أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مغمرة فانكسرت ساقي فنصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أبرح الليلة حتى أعلم ما قتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال وبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فانظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن نغلق. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتغشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن ذربي القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهرهم ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ألا أعجلك لأمك الويل دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستول على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت داهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي طلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. احجلو ګوډ کېدم او ناعي د مرګ اعلان ته ویل کېږي د هیڅ حیرانتیا ته ویل کېږي قوا کړکۍ او تاخچې ته ویل کېږي نور د اختباء پټواله ته ویل کېږي الفاظو ترجمه خو ان شاء الله نور ذات زده دي نو سخت لفظ نشته کې مطلب واضح شو او حاصل می اول درته ویلای د دواړو مشرکینو سردارانو خو د تاریخ په لحاظ باندې څو وخت واقع شوه ده. کعب ابن اشرف په دریم کال د هجرت مردار شوی د بدر نو وروسته بدر په دوم کال د هجرتو دای په دریم کال د هجرت مردار شوی د ابا رافع په باب کې دریم کال څلورم کال پنځم کال مختلف اقوال دي خدا خبره وای اتفاقی ده چې د کعب ابن اشرف نه د مرګ وروسته ده او دا چې مخکې موږ ویل چې د غزوه د خندق غزوه د احزاب عامل دی و نو د غزوه د خندق نه وروسته ده غزوه د خندق څلورم کال د هجرت کې پیښه شوې ده دغه نه وروسته ده
نو د څلورم کال په اخر کې یا په پنځم کال کې دا د تاریخ په لحاظ باندې اختلاف شته کې خدا وای اتفاقی ده چې د کعب ابن اشرف نو وروسته د مرګ راغلی بیا نو په وروستهتوب کې اختلاف شته خو د خندق نم چې وروسته د نو څلورم کال په اخر یا د پنځم کال په سر کې هلته ده غزوه د احد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خدای متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی علم ظاهر او باطن کې موږ ته ترقی نصیب وګرځي رب کریم د ټولو مرګرو حافظي مضبوطی کې مطالعه جاری وګرځي خدای متعال شرح صدرم نصیب کې الله هغه علم نصیب کې چې د تا معرفت په حاصلېږي خو اتا د قرب د تا د نزدېکت ذریعه ګرځي د تا نه د خوف او د خشیت ذریعه ګرځي خدای پاک د موږ علم د موږ د پاره حجت وګرځي الله د موږ علم په موږ باندې حجت و مګرځي خدای متعال څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا وغواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پرک د آفات او بلیات او مشکلاتو نه د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب وګرځي خدای متعال دا موسم چې تبدلوي قادر په دغه باندې الله دې موږ طبيعتونه بدل کې دینه کوي په لور باندې واړی خدای متعال اخلاق حمیده نصیب وګرځي خدای متعال شوق د طاعات عبادت او د بندگی په مو کې نصیب وګرځي عام مسلمانانو کې الله تعالی شوق د توبې استلو نصیب وګرځي خدای پاک په ټول امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رحم وکړي خدای پاک د ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي رب کریم د حرمین شریفین حفاظت وکړي د ټول مدارس حفاظت وکړي خانقاه حفاظت وکړي علما کرام حفاظت وکړي مجاهدین کرام حفاظت وکړي هر څوک چې د دین په خدمت لګیا دی خدای پاک د ټولو حفاظت وکړي الله تعالی د ټولو د دین د خدمت لپاره د صحت او د عافیت ژوندۍ نصیب وګرځي خصوصا چې موږ سره څومره په د دینی کارو کې خلک همکار دي خدای پاک د موږ د کور سره ډیر خلک تعاونونه کوي د مدرسې سره ډیر تعاونونه کوي حتی ښځې تعاونونه کوي رب کریم ټولو ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي په عمرو کې برکت کې رزق کې برکت کې اولادو کې برکت کې د دنیا او د آخرت خوشحالي ژوندۍ د موږ سره نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته